داسې نه چې موږ د اسلام خلاف یا موږ د نظام خلاف خو د داسې خلکو خلاف کله دا کم چې اوس په دا نظام کې داخل ناست دي چې وایي دا اسلامي نظام دې ته نه وایي چې ته دې خپل په کور کې دغه د روشونه خوره او بل دې د وریجو مري دی وایي هلته کاروبار نشته ولې خلک د وریجو کله مړه سوي دي ته په خپل وطن خبر نه ستا وړه په څو دي ته پلا دې د وړو پوښتنه وکړه د تیلو پوښتنه دې وکړه د ګس ستا کوم آمدن چې ستا سره روان دي د هغه شي اختیار ته نه لري ته د خپل د کور د شي اختیار نه لري ته ما ته راوښیې د چی شي اختیار ته لري په نظام کې موږ د دې شي اختیار لرو چې موږ په ټول افغانستان کې اسلامي نظام قایم و دایم دی اسلامي نظام موږ مسلمانان ګوره ستا زه څه درته ګوره زه وایه که ته خپله خبره اسلام په نامه باندې ولیدلي که نه د اسلام د دنیا نه څه خبر دي عبدالحق صاحب دوی نه د دنیا د سیاست نه خبر دي نه ته ودې هلمندی صاحب دی وایي اسلامي نظام کافي دی مخکې دا نیکهګاه زموږ هغې مسلمانان و دا مو اسلام تی نه دی راوړی دا اسلام زموږ ته نیکه و د دغه څه موږ لرو دانش صاحب دا دانش صاحب ته وخت ورکړه ډېر کې ستونزه راغلې دانش صاحب څه نه پلان مو جوړ کړي دا حکمت صاحب دانش صاحب اواز خراب دی ستړی مه شئ عملي مسلماني ده یو په نامه مسلماني ده عملي مسلماني حکومت ما غږ لري دا دانش صاحب ته وخت ورکړه ځکه نېټ کې ستونزه ده دانش صاحب ستړي مه شئ خیر یې قربان اوسم ته دې ځوان ته ورته ته د اسلامي نظام یو د اسلام یو تعریف کړه اسلام دې زدم ده که چې ما چې په اسلامي نظام کې غږېږي د اسلامي نظام کې د مسلمانانو هغه کوم سهولتونه چې په اسلامي نظام کې هغه تعریف کړه غږ درځي هلمندی صاحب تېر دغه ته ورته د اسلامي نظام تعریف په افغانستان کې د کومه محکمه په اسلام باندې په اسلام فیصله کړې ده هغه د بیلچې هغه تعریف وستی ما پرېږده زه مسلمان یم زه مسلمان یم تېر داسې وکړه هغه د بیلچې هغه د حقاني نظام په اسلامي باندې تعریف په اسلام باندې تېر هغه د بیلچې نظام هم په اسلام برابر څوک ته مسلمان یې که کافر یې دی راته ووایه زه مسلمان یم دغه ناس خلک هم مسلمان دي دا لیدونکو اورېدونکي ټول مسلمان دي ټول افغان مسلمان دي تېر دا نظام راته تعریف کړه ډېر مه غږېږه ډېر بړبړ غږېدې نیټ کار نه کوو تېر دا اسلام تعریف کړه نو چې ته اسلام نشې تعریف کولی بیا څه کوې چې دلته راغلی ټول چې اسلام نشې تعریف کولی بیا څه کوې چې دلته راغلی تعریف کړه چې ته ما ته اسلام نه کې تعریف زه تا منم نه ته ګلخان یې اسلام تعریف کړه افغانستان کې قائم دی کومه ده قائمه دي کومه ده قائمه تعریف کړه قربان سم دا خبرې جواب ورکړه په طریقه دی د توای بیا به دی تاسو صدر خلاص کی ته پلا دی و خوارج کوم زه تا د اسلام باسم ته څنګه د اسلام تعریف کوي زه تا د اسلام باسم زه د تا باندې شپږ د نبی له سلام حدیثونه راوړم تا خوارج کوم او ته وایې زه د اسلام تعریف ډېر تعریف وکړه چې زه د خوارج تعریف درته وکړم چې هغه ټول تعریفونه په تاسو کې شته که نشته چې قرآن دې پر سر راخستی له ولې د مسلمانه سي دې وباسم توبه وکړه نو خدا ستې مذهب دې نقصا اول مذهب دغه دا په کوم مذهب کې راغلي دي چې قرآن یې پر سر یې نه مني دا تاسو اعوذ بالله ته چې دعوا کوي څنګه کله مسلمان یې په قرآن یې پر سر یو تا هغه نه مني نو ته کله مسلمان یې ما د پیسو د اسلام تعریف نشي کولی هلمندی صاحب دا کته که دا ګلخان ده د اسلام تعریف نه ده پوه نه اسلام پېژني دا یو شخص دا وایي چې زه په قرآن یې پر سر اخیستی زه هغه نه منم نو هغه دا په کوم مذهب کې راغلي دي چې قرآن یې پر سر ته د قرآن احترام نه لري نو ته به زما څه احترام وکړې ته به د وطن څه احترام وکړې قرآن وګرځه دا ماته معلوم دي دا ګلخانان دا یو څو لنډغر کو سړک د راغورځېدلي له سره چوکه راشي د هلمندي صاحب لایف ته موږ هم ځو ودرېږو له هلمندي صاحب سره دلایل وایو پوه شوې هلته شبکې کار نه کوو که نه ما به د ډوړم هلمندی صاحب چې دی ډېر شریف سړی دی هلمندی صاحب ډېر نرم سړی دی هلمندی صاحب ډېر ټنډه سړی دی که اوس بل یو وایي بیا دا رکوه السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې وکړي د ټولو جمعه شه په خیر سوي قربانم سمه دا په اسلام نه خبر خلک دي دا ټول د مفتي عزیز شاګردان دي دا موږ معلوم دي دا خو چوری کړی دي د دوه تاریخ په دوه باندې د سره دونه مجلس یې د اسلام دوه سمبل او ټولي ډېر کم وخت پاتې ده دا هیڅ مشروعیت نه لري نه اندرون مشروعیت لري نه بهرون مشروعیت لري نه تحمل پیژني نه له دنیا سره راشه درشه پیژني نه ملي بیرغ پیژني نه ملي سرود پیژني نه ملي پوز پیژني نه ملي تجهیزات پیژني نه جديده ټکنالوژي پیژني نه په اسلام کې پرمختګ پیژني دغه ولې نه پیژني هلمندی صاحب ګړی مخکې هلمندي صاحب خبره وکړه ول دی چې پلانکی هوښیار سړی پر کښېني هوښیار څه کوي عمران خان یې پر کښېني هغه یې بېکاره دی هلمندی صاحب